ولسمشر غني امنیتی دارو ته سپارښتنه کړې ده او څه ورته ویلي دي. راځئ دا ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ ترڅو تاسو هم له حقیقتونه خبر شئ. په سلامونو مه هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. ولسمشر غني امنیتی دارو ته د سپما سپارښتنه کړې ده. ولسمشر غني د ملي امنیت شورا په غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي افغان حکومت باید د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسایلو له ترمیماتو، سون توکو او نورو لګښتونو سپما وکړي او د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو خپلې چارې په پوره دقت تنظیم کړي. ولسمشر غني وروسته له دې دغه اقدام ترسره کړی چې امریکا خپل $1 میلیارډ مرسته پر افغانستان کمې کړې دي. ولسمشر هغه مهال ویلي چې دغه پیسې به د امنیتي ځواکونو په لګښت کې په سپما جبران کوي. ولسمشر همداراز په دې غونډه کې د امنیتي او دفاعي ادارو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې افغان سرتېري د فعال دفاعي او له هیواد د دفاع ترڅنګ د خپلو خلکو سره په دې سختو شرایطو کې د بشردوستانه مرستو او همکاریو ته هم تیار وي. بلخوا امریکا له افغانستان سره $15 میلیونه مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتو له وکړی نن سره د مبارزې لپاره له اړمنو هیوادونو سره د مرستې لپاره خپلو مرستو اندازه اعلان کړه. په دغه مرستندویه صندوق کې له افغانستان سره $15 میلیونه مرسته ځانګړې شوې ده. ټاکل شوې ده په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله زیانمنو قربانیانو او د درملنې په چارو ولګول شي. په ورته مهال کې په کابل کې د امریکا سفارت پرون په خپل تازه بیان کې وویل چې له ځانګړې شوي $15 میلیونه مرستې څخه به یې 5 میلیونه په افغانستان کې د کرونا وایرس د پیښو د قربانیانو په تشخیص او د کورنۍ بې ځای شوي پر درملنه ولګول شي. دوی زیاتوي چې پاتې $10 میلیونه به د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي ترڅو په افغانستان کې د کرونا پر وړاندې مبارزه کې ولګول شي. دوستانو ستاسو د ولسمشر غني دې څرګندونو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې نه حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پشتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، وخت درته غواړم.